د غوره ملګرو درلودل تر ټولو لویه پانګه ده. باوري اوسئ چې تاسو د خپلو ملګرو خویونه او عادات خپلوئ، ځکه انسان د توافق په نوم یو خاصیت لري. د که وغواړي که ونه غواړي په هره ډول ټولنه کې چې اوسیږي، له هر ډول انسانانو سره چې دی ژوند کوي، دی به د هغوی خوی او عادات خپلوي. که چیرې تاسو له یو خوشبوی پلورونکي سره یا له یو عطار سره که تاسو چیرته کینئ، نو که له هغې څخه تاسې هیڅ خوشبویي هم وانخلئ، مګر کله چې ترې پورته شئ تر ډېره وخته پورې به ستاسې له لباس او جامو څخه د خوشبویي خوږ وږم پورته کیږي. برعکس که چیرې تاسو له یو آهنګر سره کینئ، له هغې څخه که تاسو کوم څه واخلئ که وانخلئ، خو لږ تر لږه هغه بڅر کې د اور به ستاسې په جامو باندې وغورځېږي او ستاسې جامې به سوری شي، یا دا چې کیدلی شي هغه تور کې ستاسې په جامو باندې وغورځېږي او جامې مو ورسره تورې شي. فارسي کې ډېر ښه وایي چې لب ما بشینی ما شوي، لب دیګ بشینی سیاه شوي. که زموږ خوا کې کېناستئ زموږ خویونه به خپل کړي، او که د دیګ په خوا کې کېناستلئ نو جامې به دې تورې شي. باوري اوسئ که تاسو چیرته له ښو خلکو سره ملګرتیا ولرئ، خلک ستاسې په اړه ښه فکر کوي، ځکه علي صاحب فرمایي چې که تاسې غواړئ پوه شئ چې په کوم دین یاست، د خپل ملګري دین ته وګورئ. هغوی چې په هر دین وو، فکر وکړئ چې همدا دین ستاسې هم دی. یعنې دا چې د یو انسان شخصیت د هغه د ملګرو له شخصیت او دریځ څخه معلومیږي. که چیرې له غوره شخصیت لرونکو خلکو سره زموږ ستاسې ملګرتیا وي، خلک به زموږ په اړه د غوره شخصیت فکر کوي. خو که چیرې زموږ ستاسې خدای مکل یو ناسم او نااهله خلکو سره ملګرتیا وي، خلک به زموږ په اړه هم ناسم فکر کوي. تاسو وګورئ موږ یو فرمول لرو د 15 په نوم. فرمول داسې دی چې که چیرې وایي ستاسې له 5 سوداګرو سره ملګرتیا وي، باوري اوسه چې شپږم سوداګر به یې ته یې. که له 5 ډاکټرانو سره دې ملګرتیا وي، باوري اوسه شپږم ډاکټر به یې ته جوړیږي. او که برعکس خدای مکړه له 5 غلو ډاکوانو سره د ملګرتیا وي، باوري اوسه چې شپږم غل یې ته یې. د کوز کلي غل به څنګه پیژنو؟ د کوز کلي غل به وایي د بر کلي د غل سره ملګرتیا وي، نو هر هغه څوک چې د بر کلي له غل سره ملګرتیا ده، دا د کوز کلي غل دی. یا د الجنس یمیل الی جنسه، د دې مفهوم هم دا دی چې جنس جنس ته ورګرځي. د ډاکټر له ډاکټر سره انډیوالي، د ترکاڼ د ترکاڼ سره انډیوالي، د استاد د استاد سره انډیوالي، د یوې بڼې مرغان تل له یو بل سره یو ځای الوځي. نو مینوالو تمه ده چې د خپل شخصیت د ښه څرګندولو په موخه باندې موږ تاسې له غوره شخصیت لرونکو خلکو سره ملګرتیا جوړه کړو. او دې ته مو هم باید فکر وي، د ملګرتیا جوړول ډېر اسانه دي، خو د ملګرتیا پالل دا لکه د مینې رښتینې قرباني غواړي. او که چیرې تاسې غواړئ چې ستاسې د ملګرتیا اړیکه لا پسې دوام وکړي او دوامداره شي، نو له ملګري څخه مو هیڅکله تمه مه کوئ، هیڅکله پرې احسان مه کوئ، او هیڅکله ورڅخه ګیله مه کوئ. بله ډېره مهمه خبره په ملګرتیا کې دا ده چې تاسې هڅه مه کوئ چې له خپل ملګري څخه ازموینه واخلئ، ځکه ازموینه ناکامي او کامیابي دواړه لري. خدای مکړه داسې نه شي چې ستاسو ملګری تاسې ته ناکام شي او ستاسې زړه ورڅخه خفه یا موړ شي. نو له ملګري څخه هیڅکله تاسې ازموینه مه اخلئ. او تر ټولو وروستۍ او مهمه خبره دا چې غوره ملګري هیڅکله یو بل ته نه وایي چې په مخه دی ښه، بلکې د رخصتېدلو پر مهال وایي چې د لیدلو په هیله.